قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل ورتو يا پیغمبر يا أيها الكافرون كافران لا أعبد ز عبادت نکوم ما ده غچا تعبدون چتو سے عبادت کوي ولا أنتم او نیتو سے عابدون عبادت کوين کی ما ده غچا اعبدو چزي عبادت کوم ولا أنا عابد او نز عبادت کوين کيما ده غچا عبادتم چتو سے عبادت کړی دی ولا أنتم او نیتو سے عابدون عبادت کوين کما ده غچا اعبدو چزي عبادت کوم لکم تو سے ده پورا دینکم دین تو سے دی ولی دین او دمو ده پورا دین دمو دی. سلمانون ورنه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت ہے چې د قریش خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې میش بدر مول ډیر کې چې مالدار ترين سړی جوړ شي او کې مسجد چې د خوشيږي هغه بدر ته وکي او د خپل قوم سردار به تو جوړ کړي تو خبره به مجمنی او میشه دا خبره ته کوي چې د میش خدایانه ته بدرد ما ویا او کدا نه منه د درته منظور نوي نو داسې کور وکا چې یو کولته د میش د خدایانه د لات او د عزا عبادت کوا او یو کول به میش د تو د الله رب العزت عبادت وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لږ صبر وکي په دې کې الله رب العزت د غسرت نازل کوم قل یا ایها الکافرون او په سورۃ زمر کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون. دیتا ویا اے پیغمبران اے بے وقوف اے جاہلون آیا تو سے متداوی آئی چد اللہ تعالیٰ نہ بغیر زد بل چا عبادت وکم. یو بل حدیث تورنے د عبداللہ ابن عباس یو بل روایات ہیں چې د قریش خلق نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم کته د میش خدایان شل کړل نو میش بده تو د الله عبادت وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته تیار نه ورنه